فکر باندې شي مینا د کتاب او د قلم د عمر تندې ما غواړم د مشاورینو په صفاتو د هغوی په خصوصیاتو د دوی په مسؤلیتونو باندې خبره وکم. د محترمو متخصصینو د NTA د بخش کارمندانو کلمان مشران دي که کشران دي، غوښتنه دا چې لږ په سوچ او فکر سره دغه خبرې واورئ. کومې خبرې چې تاسو ته د مشاورینو په حق لزه کوم دا به د ما خپل خبرې نه وي، بلکې دا د قرآن او د حدیث هغه کومه راهنمایي چې دي د دوی په حق له غواړم هغه د تاسو په حضور کې وړاندې کوم. مونږ او تاسو باندې الله تعالی لوی احسان کړی چې مونږ د داسې یو اسلامي نظام نه برخمن کړي یو او مونږ او تاسو ته دا فرصت را کړی چې مونږ خپلو هیوادوالو ته خپل د دې وطن بچیانو ته په آزاد او په آرامه فضا کې خدمت وکړو. دغه اسلامي نظام مونږ او تاسو ته د خدمت زمينه برابر کړي. له هر څه نه مخکې لکه څنګه چې مخکې محترم جناب معین صاحب ویلې، له هر څه نه مخکې د نیت اصلاح ضرور ده. مونږ او تاسو چې هر سهار له خپل کور راوځو په دې نیت باندې باید راونه وځو چې یاره که دفتر ته لاړ نه سم نو د ما معاش به کم سي یا به د ما وظیفې ته څه خطر پیښ سي، بلکې مونږ او تاسو چې هر ورځ راځو وظیفې ته په دې نیت باندې به راځو چې مونږ د دې وطن د اولادونو د خدمت لپاره ځو. اسلامي حکومت او رعایت دا یو پر بل باندې متقابل حقوق لري. عزتمندو، رعایت په اسلامي حکومت باندې یا په اسلامي نظام باندې حق لري چې دا اسلامي نظام دوته امنیت تامین کړي، همدارنګه د صحت په برخه کې ورته کار وکړي او خدمت وکړي. دا د وطن د هر بچي په خپل نظام باندې په خپل حکومت باندې حق ده. همدارنګه د اقتصاد په برخه کې، همدارنګه د تعلیم په برخه کې دا د دې نظام مسؤلیت ده، د دې نظام مکلفیت ده چې خپل ملت ته به د تعلیم په برخه کې خدمات وړاندې کړي. دغه مسؤلیت په اوله درجه کې د هغه ملک اوله درجه مشرانو ته متوجه کیږي. د اسلامي نظام پر رأس کې چې کوم مشران دي د هغوی دا مسؤلیتونه دي چې په هر برخه کې خپل ملت ته هغه اسانتیاوي برابروي. خو لکه څنګه چې یو کس هغه د ټولو مسؤلیتونو ته رسیدګي نشي کولای، نو په هر برخه کې هغه خپل نائبین او نمائندگان ټاکلي. امیر المؤمنین حفظه الله د اقتصاد په برخه کې، د صحت په برخه کې، د امنیت په برخه کې په ټولو برخو کې خپل نمائندگان ټاکلي دي. هغه مسؤلیت هغه دغه نه انتقال سوز د نورو مسؤلینو ته دا متوجه ده. همدارنګه د تعلیم او تربیه په برخه کې دغه مسؤلیت په اول کې د پوهنې وزارت وزیر صاحب ته متوجه ده. له هغې نه وروسته سلسله په سلسله معین صاحبانو، رئیس صاحبانو، هر یو د خپل کار په ساحه کې هغه مسؤل ده. همدارنګه دغه کوم کارمندان چې دلته ناست دي هر یو په خپل ساحه کې خپل مسؤلیت باید درک کړي چې ماته کومه وظیفه سپارل شوې ده د مشرانو لخوا، کوم مسؤلیت را سپارل شوی او هغه زه باید په کومه طریقه سرته ورسوم. عزتمندو، موږ او تاسو د خپل ملت سره دا وعده کړې ده چې د واخان له غرونو نه نیولې د نیمروز تر دشتو پورې دغه ټول د دې وطن اولاد په موږ او تاسو باندې یو قسم حقوق لري. که یو شاګرد په شارینو کې اوسیږي او که په نیمروز کې اوسیږي یا په واخان کې یا په بدخشان کې یا په بل سر د وطن کې، دغه ټول په موږ او تاسو باندې یو قسم حقوق لري. داسې نه چې موږ په یو ځای کې چې موږ ته اسانه رسیدګي ورته اسانه موږ هغوی ته تعلیم زمینه برابرو، هر قسم امکانات برابرو، او یو بل ځای چې هغه ډیر محروم دي، کلونه کلونه محروم پاتې دي، هغه اوس هم داسې محروم پرېږدو. د دغه ټولو مسؤلیت د موږ او تاسو په ذمه ده. کوشش وکړو چې د خپل ملت ته په دغه برخه کې خدمت وکړو. همدارنګه دغه رعایت، همدارنګه اسلامي حکومت هم پر رعایت باندې او په خپل ماتحت باندې حقوق لري چې له هغو نه مهم حقوقونه یو هم هغه د اسلامي حکومت اطاعت ده. هغه د زړه اخلاص باید اطاعت وي په خلکو کې. هر څوک هغه باید د خپل د اسلامي حکومت چې هر فرمانی
هر امر هغه ډیر په خوښۍ او په خوشحالۍ سره دغه اطاعت وکړي ترڅو نظم او ترتیب په دې ملک کې راشي د خپل حکومت او د خپل نظام حمایت وکړي پشتیبانی وکړي کوم ځای نه ورته خطر متوجي د هغې مخنیوی وکړي تر خپله وسه پورې همدارنګې د خپل حکومت ته په هره برخه کې نیکې مشورې ورکړي تر کومه حده چې د وس رسیږي هغه ته مشورې ورکړي دا د هر یو مسلمان وظیفه ده البته کله چې یو څوک بیا په رسمي شکل همدغه د مشاور په حیث باندې وټاکل سي نو دغه دپاره خو بیا واجب ده همدا وظیفه ده چې خپلو مسؤلینو او خپلو مشرانو ته به نیکې مشورې ورکوي همدارنګه عزتمندو که نور هېڅ څه د چا له وسې نه کېږي خپل نظام ته خپل اسلامي حکومت ته باید دعا وکړي چې الله پاک دې موږ مشرانو ته سمه لار وښیې ته په سمه لاره باندې قایم او دایم وساتې ته له ګمراهۍ نه وساتې امام احمد ابن حنبل رحمه الله د اهل سنت والجماعت د امامانو څخه یو امام ده هغه وای که چیرته الله پاک ماته دا اختیار راکړي چې تا په ژوند کې یوه دعا قبلیږي هر څه چې غواړې یوه دعا وکړه هغه دعا دې قبلیږي نو وای زه به دغه دعا نه ځان ته وکم نه به زوی ته وکم نه به بل چاته بلکې زه به دغه دعا د اسلامي نظام امیر ته کوم زه به دعا کوم چې الله پاکه د اسلامي نظام چې کوم امیران دي هغوی په نیکه لاره باندې برابر کړي هغوی ته د دې ملت د خدمت توفیق ورکړي ځکه وایي که چېرته زه خپله ښه یم او اسلامي نظام نه وي امیر مسلمان نه وي نو بیا خو زم په خپل عبادت او بندګۍ کې نسم پاتې کېدلی یو ورې چې نظام له سره خراب سم معاشره خرابه سوه بیا هیڅوک هم که هغه څومره هم بزرګ وي بیا ډیر مشکلاتو سره مخ کیږي نو عزتمندو د اسلامي نظام په موږ او تاسو باندې دا حقوق دي چې موږ او تاسو ورته نیکې مشورې ورکو دعاوې ورته وکړو خصوصا دغه با استعداده ملګري چې دلته په انټیې بخش کې موږ سره استخدام شوي دي یعنی دا هغه زبده خلک دي د دې وزارت دا هغه مهم خلک تخنیکی خلک هم دغه دي ځکه تاسو چې هغه شرایط وګورئ چې دغه بخش کې څوک استخدام کیږي ډیر سخت شرایطو باندې دا استخدام کیږي نو څرنګه چې د دوی بیا په نسبت سره نورو مامورینو او کارمندانو ته لکه څنګه چې مخکې محترمو مشرانو دا خبره وکړه چې دغه کارمندانو ته چې کوم امتیازات ورکول کیږي ورونو دا په حقیقت کې د دې ملت سرمایه ده دا که یو څوک په کراچیوانی کوي یو څوک دکانداری کوي یو څوک په کان کې کار کوي یو څوک په هر ځای کې چې کوم کار کوي باغوانی کوي دیقانی کوي دغه ټول دغه ملت له هغه قشر له هغه طبقې خلکو نه دا پیسې راجمع کیږي او بیا بیرته د دې ملت د خدمت په بدل کې په دې کارمندانو باندې ویشل کیږي دغه معاش چې کوم د کارمندانو ته ورکول کیږي دا په حقیقت کې د دې ملت پیسې دي نو موږ او تاسو په حقیقت کې د دې ملت مزدوران یو د دې خادمان یو د دوی حاکمان بازار نه ګڼو چې موږ د دوی حاکمان یو د دوی د موږ نوکران دي بلکې موږ نوکران یو پیسې دوی راکوي د پیسو په بدل کې باید کار ورته وکړو دا د موږ مسؤلیت ده دوی چې د بچیو تعلیم او تربیه دا د پوهنې د وزارت مسؤلیت ده باید هر څوک د خپل مسؤلیت ډیر متوجي شي خصوصا د انټیې د بخش کارمندان تاسو وګورئ نور کارمندان هغه که مثلا 1000 روپۍ معاشي د دوی 10 چنده 15 چنده خو هغه کمی 15 چنده نو څومره چې دوی ته امتیازات زیات ورکول کیږي هماغومره د دوی مسؤلیت هم درندېږي دې ته باید ډیر متوجي اوسېږي ټول دا نه چې ووایي زه میاشت تېره سوه ما هغه د معاش مې بیا حواله کیږي نو د دې سره خو سړی باید مخکې نه ځان سره خو حساب وکړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي حاسبوا قبل ان تحاسبوا تاسو حساب وکړئ د ځانونو سره مخکې له دې چې تاسو سره حساب وکړل شي هر ملګری د ځان سره دا حساب وکړي چې زه هر ورځ دفتر ته ځم څو ساعته زه کار کوم د ما مسؤلیت څومره ده باید څه کار وکړم څه پلان لرم د دې ملت د بچیانو د خدمت لپاره تاسو که ځان سره حساب وکړئ ماشین حساب راواخلئ دغه خپل معاش دا په ورځو باندې تقسیم کړئ په میاشت کې تقریبا 26 ورځې موږ او تاسو حاضري کوو
دغه خپل معاش په ورځو تقسیم کړي، بیا په ساعتونو تقسیم کړي، بیا په دقیقو تقسیم کړي. یقین وکړئ د موږ هره دقیقه ډیره قیمتي ده. د دې په بدل کې دغه هرې دقیقې په بدل کې که یو چا ته ووایي بیخي د نه منلو خبره ده، یو چا ته ووایي چې ما ته په هره دقیقه کې چې دغه کوم رسمي ساعتونه دي ما ته دې په بدل کې دومره پیسې راکول کېږي، نو ډیره د تعجب خبره ده چې یو مزدور مثلا له سهاره تر مازدیګره پورې خولې تویوي په ډیر کم شي په مقابل کې، او موږ او تاسو چې هغه دومره ډیر امتیازات راکول کېږي د همدغه مزدورانو له پیسو نه، او دغه ملت د بچیانو د تعلیم او د تربیه په خاطر راکول کېږي. دا نه چې دا د پلاني زوی د ځکه ورکو، دا د پلاني وراره ده یا د پلاني قبیله ده، په دې اساس دا نه ورکول کېږي چاته، بلکې دا د خدمت او د کار په مقابل کې ورکول کېږي. نو د ځان سره باید دا حساب وکړو. کار دی د تعلیم او تربیې لوی مسؤلیت ورونو غواړي